سلور د نن ورځې مهم تازه وروستي خبرونه. سلامونه لیدونکو، دا سلور خبرونه په دې ویډیو کې وګورئ او په اخره کې په اړه یې زموږ سره خپل نظر را سره شریک کړئ. اول خبر: د افغانستان لومړی ښځینه جنرال او مشهوره ډاکټر سهیلا صدیق چې کابو 40 کاله سردار محمد داود خان روغتون کې دنده اجرا کړې وه، نن سهار یې کابل کې د ورپېښې ناروغۍ له کبله روح د خدای دربار ته وسپاره. دوهم خبر: ولسمشر محمد اشرف غني د ملګرو ملتونو عمومي مجموعې ځانګړې ناستې کې چې د ویډیویي کنفرانس له لارې ترسره شوه، له نړیوالو او په ځانګړې توګه له نړیوال بانک، د اسیا له پراختیایي بانک، د روغتیا له نړیوال سازمان او د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو له ادارې غوښتي دي چې د کووډ-19 واکسین د تطبیق په پړاوونو کې د افغانستان سره همکاري او مرسته وکړي. دریم خبر: په قطر کې د افغان حکومت او طالب لاویو ترمنځ د کړنلارې پر سر له هوکړې وروسته ویل کېږي چې د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د سولې د سلا مشورو لپاره یو ځل بیا د قطر پلازمینې دوحې ته سفر کوي. او اخیری خبر هم دا دی چې د متحده ایالاتو منتخب ولسمشر جو باین پرون پنجشنبه د هیواد د ساري ناروغیو له متخصص ډاکټر انټوني فوسي څخه غوښتنه کړې ده چې په راتلونکي میاشت کې د هغه د لوی طبي سلاکار په توګه دنده ترسره کړي. باین همداراز د امریکا اوسیدونکو ته ویلي دي چې له کورونا وایرس نه د خوندیتوب لپاره دی د 100 نورو ورځو لپاره ماسک وکاروي. لا تاسو ډیره زیاته مننه چې دا ویډیو مو تر اخره ولیدله. که د دې څلورو خبرونو په اړه نظر لرئ زموږ سره کومنټ کې شریک کړئ. که مو دا ویډیو هم خوښه شوې وي نو لایک یې کړئ. زموږ د نورو ویډیوګانو د لیدو لپاره هم زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. تر بیا و بلې ویډیو لوی او بخونکي خدای مو سپارم. د خدای په امان.